الله الرحمن الرحیم. زه ابراهیم او ما سره امتیاز احمد ناست دی او ما سره چې کوم کیمرمین دی سلیمان خان. دې وخت کې موږ د شنواري څوک دی؟ دیکھیں نا نا صحیح ہے بڑا مضبوط صحیح ہے گا اورے موږ د شنوار شنواري په کمره کې ناسي هغه ته چای پخوي خو دې وخت کې امتیاز د دغه پیپر راواغسته دا زموږ پریویس پیپر دی جرنالسټک لینګویج پیپر دی دې چې اردو کم پورشن دی د دې کې د لومړي کوېسچن دا دی صحافت اردو کی زبان کی نمایاں خصوصیات اور وضاحت کرے اس دا گانا دا سوال بر گانے په طرز کې وي تاسو وګورئ که ټیلنټ داسي که هر رنګه ته اگر مطلب در لیک راوړي یا به انشاءالله هغه په ښه طریقه او ښه نه ښه طریقه باندې هغه پرزنټ کوي. نو راځئ چې وګورو امتیاز دا ګانا وورو. صحافتی اردو کی نمایاں خصوصیات کی وضاحت کرے اور جدید صحافتی اردو کی تعریف کرے. صحافت میں معروضیت کی اہمیت پر نوٹ لکھے نیز اسے مثالوں کے ذریعے واضح کیجیے. کالم کی تعریف کرے اور کالم کے لیے کس کس طرح اسلوب بیان ہونے چاہیے کرے. طنز مزہ کی تعریف کرے اور مثالوں سے وضاحت کرے. سبحان اللہ. ډېره